موږ د تیر تاریخ خبره کوو چې زموږ ډېر مېړنی تاریخ دی دا چې په دې نه سل ځله نور هم مېړنی کې خو چې په اوس وخت کې اتفاق نه لري د دې په بنیاد ستا احترام څوک نه کوي ته به په دې اوس وخت کې اتفاق اتحاد لرې په هغې بنیاد به ستا احترام کېږي چې تر څو د پښتنو اتفاق اتحاد و د خان صاحب به خپل یو احترام چې څنګه اتفاق وبېله د دوی نه پټان جوړ شو او د ټوکې و لطیفې حصه جوړ شو مونږ که د خپلو خلکو ژوند غواړو او په اجتماعیت کې دی که زمونږ اجتماعیت جوړ شو مونږ به ټول محترم خلک وو او چاپلوسي نه څه ژوند وي مونږ خدای پاک آزاد پیدا کړي یو ټول انسانان دلته زمونږ غلام جوړول دا چې څوک څومره هم کوښښونه وکړي یو څه خلک به وي په پښتنو کې هم چې غلام جوړول به اسان وي زمونږ نه دي زمونږ سره جبر وشو بلکل وشو لږ نه دی شوی ډېر زیات شوی دی او دا زمونږ سره په یو ځای نه دی شوی په لر او بر وطن کې شوی دی د یو پښتون بې عزتي یا مرګ یا ژوبله دا زمونږ د ټول قام احساسات راجګوي زمونږ ژوند دومره اجتماعیت سره تړلی و چې په یو کلي کې یو نابلده کس چې راشي او هغه چاته هسې هم لاس واچول هغه په کلي نه شو تېرېدلی کلي خلکو پسې راووتل وبهیې او ګیر ویې زمونږ په کلي کې د یو کور نه چا غلا نه شوه کولی ځکه هم چې دی خو دې کور مخ به یې وکړله بل کور مخ ته به څنګه کوي هغه به ټول پسې راچېږېدل مونږ به چیغه ورته وله یو دم به یې چیغه وکړه پسې راوبوتل ولا چې 10 کیلومتره به د کلي نه لرې و بیا به یې راونیو سزا ته هم ورکړله زمونږ سیکیورټي زمونږ په هغه اتفاق کې موجوده وه هغه خلک چې د پردو مزدوران جوړ شوي دي دا ظالم مزدور خلک چې کوم دی پښتانه کې دلته هم داسې خلک شته دی چې دوی مزدوران جوړ شوي د څه شي دپاره پیسې به ورکوي لږ څه د پیسو دپاره د پښتونخوا وطن دښمني دا کوم قسم غیرت دی یعنې لږ خو زه وایم هغه بچي بیا څنګه ژوند تېروي هغه به څنګه د خلکو سره بحثونه کوي ژوند دا د جګې سترګې ژوند نه دی چا چې وطن غلام وي یا به په بل ځای کې هم د غلامۍ ژوند کوي زمونږ رویه د څه شي رویه د خپل پښتون ورور سره ستا رویه څنګه ده ستا اخلاقیات د هغې سره څنګه دي ستا معاملات د خپل پښتنو سره څنګه دي ښه دي که بد دي دا که ښه وي نو دا اتفاق اسان دی دا که بد وي دا اتفاق ډېر مشکل دی زه یو ښار ته روان وم هلته یو چا یعنې خبره کړې وه چې یاره زمونږ په ښار کې امن دی دلته نه راځي دا فاټا کې جنګ ما د فاټا د نورې پښتنو سره چې ظلم شوی دی چې ته نه ورسره ودرېږې څوک ته ورسره ته یې نن بې اتفاقه پرېږدې سبا که په تا راغی بیا به څه شي یو دی تا ته وایي چې ما خو نه دي تا دي دا د یو بل پرېښودل چې کوم دي دا هم جبر دی دا ظلم دی مونږ چې څو دا چې زمونږ مرګونه څه کېږي په دې کې زمونږ خپل هم لاس دی مونږ بې اتفاقه چې یو دا د مرګونو ته لارې جوړوي والحمدلله اوس اتفاق راغلی دی اوس داسې نه ده اوس خو مونږ لایو ویډیو کې یو وایس وکړو چې احتجاج دی په 50 ملکونو کې هم پښتانه راووځي نو هغه د پی ټي ایم څه دی پی ټي ایم سره زمونږ مینه یا د پی ټي ایم سره زمونږ محبت دا په دې وجه چې د دغې قام د دغې وطن په دې دور کې دومره خدمت زه د چا سره مقابله پی ټي ایم نه کوم ټول خلک زمونږ خپل دي یا څومره هم تنظیمونه څه شی د پښتنو چې دي بس زمونږ خو پی ټي ایم ډېر لوی خدمات کوي د خپلې خارجي او د ظالم او جابر ډېر روغه او سپینه خبره هغو ته کړې ده چې یعنې ته به د ښاره وا پرېشرایز کړی هم دی ډېر پرېشرایز دی بیخي وار ځینې خطا دی په بخښنه سره مونږ جلسې جلوسونه ډېر زیات وکړو مونږ روډ ولې نه کبان مونږ په روډ باندې خو عام خلک سي هغه هم زمونږ وروڼه دي یو زمونږ خورکی به بیماره وي چېرته به ډاکټر ته ځي یو زمونږ سپین ګیری به چېرته سودا کوي ولې مونږ روډ باندې ولې به دوی ته تکلیف خلک ډېر مضبوط تنظیمونه او پارټۍ لري خو زمونږ باوجود هغه چې ډېر نوی جوړ شوی و مونږ عام ولس ته هېڅ تکلیف نه ورکوو نه زمونږ دا اجنډا ده دوی ته اساني پیدا کول دوی ته راحت پیدا کول دا مونږ کړي دي خو بیا د ظالم خلاف خبره چې وه په مونږ نه سخته بیا چا هم نه ورته وکړي عامو تر ټولو سخته ورته کړې ده تر ټولو کلک هم ورته کړې خو د عام عوام په مونږ نه زیات خیال د چا نه وساتي هغه مو بیا ډېر خیال وساتي زمونږ انساني لاره ده دا زمونږ په مذهب کې جایزه ده دا په انسانیت کې ډېره لوړه ده چې د امن غوښتل عام خلکو ته ښه ژوند غوښتل بیا دا ډېره وړې خبرې دي دوی مقابله کول یا دوی سره
یعنې جنګ کول یا دوی خاوره ته غلطه منصوبې راوړل دا چې موږ بې اتفاقه نه وای نه شو تللی یو مڼه ده دا چې ټوکړې نه کې وړه وړه پلکشه ماته نه کې دا په ستوني نه تېرېږي دا هله تېره شي چې کله ته ماته کړې وړه وړه موږ دوی واړه واړه کټ کړي په څه شي یې کټ کړي څوک په خیلونو کښې څوک په قبیلو کښې څوک په تحصیلونو څوک په کرشو ګوره هغه درته وایي دا وزیر دی دا مسعود دی دا بیټنی دی دا داوړ دی دا یوسفزی دی دا باجوړی دی دا کاکړ دی دا چغزی دی دا د کابل دی دا د پېښور دی موږ د یو ځای نه یو موږ پښتانه یو بس وشو دا ټول تقسیمونه څه دي دا د ذهن نه وباسئ زه په دې بنیاد نه وایم چې زه وایم بس نامونه یې کړم نه نامونه دي زموږ سټرنث دی چې څومره قبیلې دي دا زموږ طاقت دی خو دا د یو بل خلاف د استعمال نه دا په دې بنیاد باندې د یو بل سره د نفرت کولو دپاره نه دي دا د یو بل سره د ودرېدلو دپاره